السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم الیاس خان، تاسو ګورئ آی جی ټي چینل. ملګرو د یو خلکو لپاره چې انګلیش نه د زه د هغو لپاره مې ډېره خوندور اپلیکیشن پیدا کړی ده. اوس هغه خلک هېڅ ټینشن نه کوي، د یو خلکو لپاره اوس هېڅ مشکل نه دی چا چې انګلیش نه وي زده. په ډېر راحته کولی شي په خپل تلیفون کې په خپل کمپیوټر کې د اپلیکیشن چې استفاده وکړي او په ډېره اساني سره دوی ته هغه انګلیش ټول پښتو ته واړوي. نو راځو د ویډیو په طرف که چېرې تاسو ما چینل نوي سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ او د بیل په آیکن باندې حتما کلیک وکړئ. نو تر ټولو اول به تاسې راسئ پلی فرشکات چې کله تاسې رالاست نو دلته به تاسې ورته ولیکئ سویفټ ترانسلیټر. ګوره دلته راواړول سویفټ ترانسلیټ، په دې به تاسو کلیک وکړئ. په دې سم کله کلیک وکړئ نو دغه اپلیکیشن ده، دا اپلیکیشن ده تاسو به نصب کړئ. زه هم نصبوم. نو ملګرو تاسو وینئ چې اپلیکیشن نصب سو ورځو اپلیکیشن ته. کله چې اپلیکیشن خلاص کو نو تاسو داسې یوه صفحه خلاصوئ. د هغه وروسته به تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ. په دې کله تاسو کلیک وکړو نو بیا به په دغه باندې کلیک وکړئ. په دې سیمې هم کلیک وکړو نو تاسو به داسې صفحه خلاصه کړئ. په دې کې به تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ. په دې مو کلیک وکړو تاسو به اوس دلته دغه اپلیکیشن پیدا کړئ، سویفټ ترانسلیټر به پیدا کړئ. ګورئ دغه د دغه ځای کې دا ده، په دې به تاسو کلیک وکړئ. په دې سیمې کله کلیک وکړو نو دغه به تاسو آن کړئ. چې دا مې آن کړو نو خلاصنو به د دې چې بیرته ووځئ. بیا دغه درته راغلی، بیا به په دې باندې کلیک وکړئ. ګورئ دلته داسې یوه خانه ټیک مارک اوس دغه یوه خانه پاتې ده. نو دې خانه لپاره به تاسو بیا په دې کلیک وکړئ. بیا چې په دې کلیک وکړو نو تاسو به دغه صفحې ته راوړي. بیا به دغه وروسته تاسو په دغه ځای باندې کلیک وکړئ. په دې چې کله کلیک وکړو نو دا به بند کړئ. راوسئ په دې کته ژبه کلیک وکړئ. په دې کته چې کلیک وکړو نو تاسو دلته لیکلی سویفټ ترانسلیټ یوز سویفټ ترانسلیټ. په دا اول به تاسو کلیک وکړئ، دا به خلاص کړئ. دلته نه ثانیې صبر ورته کوو. اوه شپږ پنځه دا خانه به ډکه کړئ، دا به اوکې کړئ. چې دا مو اوکې کړو نور به بیرته راسئ شاته. نو دا به ذاتي آن کړئ. تاسې ګورئ د ما اپلیکیشن آن سو. صحیح ده. اوس به د دې ځای چې ووځئ، اوس دا درښیم د دې چې څنګه استفاده کېږي. چې ما درته ویلم تاسو ته هېڅ ضرورت نشته تاسو انګلیش زده کړئ، که د کومو خلکو چې انګلیش نه وي زده. اوس زه مثلا دغې برنامې ته راځم، نیوز ته راځم. ګوره دلته ما ته په انګلیش باندې ډېر اخبارونه راغلي دي. د دې لپاره زه زه ووایم باید د ما انګلیش زده وي. که چېرې ما انګلیش نه وي زده نو زه به څه کوم، دغه اپلیکیشن چې به تاسو استفاده کوئ. اوس مثلا زه یو اخبار خلاصوم، دا یو اخبار ما خلاص کو. ګوره څومره ډېر انګلیش خط ماته راغلی ده. نو اوس به تاسو څه کوئ، ګورئ دغه کونج ته دغه شی وینئ، دا د هغو برنامې ده، دا دلته راغلی. نو دغه به تاسو داسې راکش کړئ. چې راکش مو کو نو به دلته تاسو خپله پښتو تاړئ. په سیټینګ کې ما نه کو سم ځي، اوس تاسو ته وښیم تاسو په سیټینګ کې سم کړئ. ګوره دلته لیکلی دي مای لینګویج، یعنی د ما ژبه. د ما ژبه چې دغه پښتو ده. زه به دلته سرچ کوم پښتو. صحیح ده. دلته به زه سرچ کوم انګلیش، یعنی زه انګلیسي پښتو ته اړوم. نو بیرته به راسو هغو ځای ته. اوس دغه شی تاسو راکش کړئ. اوس تاسو ورته ګورئ ټول پښتو ته واړول. وینئ تاسو ګورئ هر څه چې وغواړئ هغه تاته پښتو ته اړوي. نو ټول شیان تاسو ته پښتو ته اړوي. که چېرې تاسو د ویډیو چې خوند اخیستی وي تاسو لپاره فایده کړې وي نو ویډیو حتما لایک کړئ او د ملګرو سره یې شیر کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.